یو شی بل هم مهم دی چې موږ باید په دې پوه شو چې دا که میلمانه تا ته راځي آیا دا ښه خلک دي او که نه دي. ځکه اکثر دا کورونه متاسفانه غلط هم استفاده کیږي او دا بهترین موضوع ده چې باید ځان پې پوه کړو. دا بهتره موضوع ده. ته څو طریقې لري چې د میلمنو باندې ځان احساس وکړي چې په امن کې دا څوک راځي ته په امن کې چا د نه غلا وکړه چا د سامان خراب کو یو څه ریکارډ لري. یو دا دی چې دنه مخکې کوم انسټنټ بوکینګ نه لري چک کې مخکې خلکو ریویوز ورکړي ده مخکې چا سره ژوند کړی دی پاتې شوی دی او ژوند کړی چا سره میلمه پاتې شوی دی هغوی ریویو څه شی ده. دویم د ایربی‌ان‌بي خپله وریفیکیشن آپشن دی چې آن کپی چې فقط کوم وریفاید ګیسټ دی هغه قبول کا. دریم دا دی ته کولی شي مشکل نه دی سړی تا ته راځي او ته ما ته خپل د پاسپورټ یا د ډرایوینګ لایسنس یو آی ډي راته راولېږه. لیکن دا مهم دی ځکه چې یو څوک تا ته راځي ته باید یو څه ریکارډ ولري. اکثر ډول ایربی‌ان‌بي بوکینګ ډاټ کام دوی هغه ډیمیج کنټرول لري یعنی ډیمیج سټریټیجیز لري پالیسی لري سیف ګارډینګ پالیسی لري. لیکن بیا هم ته کولی شي چې دا یو هاوس رولز انتخاب کړي او کلیر کټ یو جدا میسج ډیزاین کې څنګه کور څوک دننه کېږي. مثلا تا ته چیک ان میسج ولېږو چې څنګه د اتوماتیک کور تا سره بوک تا چیک ان انسټرکشن ولېږل ته پوهېږي دا 3 بجې چیک ان کوي ته 3 بجې بل اتوماتیک میسج لېږي په ګیسټي باندې ایربی‌ان‌بي باندې اټومیشن سیستم استفاده کوي او ته هاوس رولز وایي ورور زما کور کې میوزیک اجازه نه ده دا وخت کې ته باید چپ اوسېږي باید شور ونه کړې همچن چې کله وځې چیک اوټ ایکسپیرینس تا باید څه شی وي هغه به ته هم وایي چې کلي کوم ځای کې ته پرېږدي. مثلا موږ خلکو ته چې کلي بیرته بیا لیټر باکس کې واچوه یا مثلا کی باکس یې هلته واچوه یا دروازه بنده کا یا چې ته کوم ګاربیج لري کوم ګاربیج تا جوړ کړي هلته ګندګیانې دي کړي یا بل څه هر څه دی هغه پاک یا کاسې دي خیرنې کړي بیرته یې پاک کړه چې هر څه د کور رولز لري نو ته کولی شې هم خلکو ته ووایې ځکه چې دا ډېر مهم دی که سبا څه مشکل راځي نو ته بیا علمي ثبوت لري. دا وګوره ما ورته میسج پرېښی و نو زه په دې کې مسؤل نه یم ځکه ما ورته خپل رولز پرې وي هغوی دې تعقیب کړي نو دوی باید بیرته ما ته جرمانه راکړي. که هغه سړی ته جرمانه کړي د ایربی‌ان‌بي مسؤلیت دی چې تا ته ستا د تاوان جرمانه باید درکړي.